بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی کم سړی چې بیل له کامه شي نو سپک شي، کم سړی چې بیل له کامه شي نو سپک شي، او دا منم چې هجړاګانو کې ملک شي، خو سیل و مغسې په سیل پسې رواني، کم مارغه چې سیل نه بیل شي هغه روک شي. زم ظاهر الله بابوجي. دا وخت زه د بابوجي انټرټینمنټ چینل نه تاسو سره مخاطب یم. دا ویډیو زما سپیشل د پښتنو مسافرو او زموږ چې څومره پینس دي د هغوی دپاره ده. ګرانو پښتنو، څو ورځې مخکې د یوټیوب لخوا د بابوجي انټرټینمنټ په نوم باندې یو ایوارډ راغلی دی چې یوټیوب سلور پلی بټن ورته هم ویلی شي چې زه نن بابوجي یم. نو ګرانو پښتنو، ستاسو په وجه بابوجي یم. بل پښتنو چې په ټوله نړۍ کې ماله کم نوم او کم عزت راکړی دی، نو ما سره داسې الفاظ نشته چې زه پې ستاسو شکریه ادا کړم، بلکې زما دا باقي پاتې ژوند هم د خپلو پښتنو دپاره دی. شکر الحمدلله، خوشحاله په دې ما چې په دې فیلډ کې ما څومره وخت تېر کړی دی، نو ما داسې کار نه دی کړی چې د پښتنو نوم او پښتو له مې نقصان ورکړي، چرم نه، بلکې ما ځان له نقصان ورکړی دی. په ځان مې سخت تېرې کړي دي، د تعداد په ځای مې معیار ته کتلي او همیشه مې د معیار خیال ساتلی دی، او تاسو ته مې د فحاشۍ خلاف یو فیملی انټرټینمنټ د مزاح په شکل کې وړاندې کړی دی او تاسو ته خوندونه اخیستي دي. ګرانو پښتنو، ما په ټوله نړۍ کې د خپلې پښتو او د خپل کلتور په یو منفرد انداز کې خدمت کړی دی، او د کلو هغه ساده او جټانه پښتو مې را برسېره کړې ده. لکه تاسو وګورئ نو په دې یورپ کې په مودو هلته خلک پاتې شوي دي، خپله پښتو هم تېره شوې ده. څه خو هلته خلک پیدا شو پښتانه، نو هغوی له د سره خپله پښتو نه ورځي، ما سره رابطې کېږي، ما ته چې کال وکړي یا څه داسې خبره راشي، وی یاره بابوجي، وی ستاسو د کلو هغه ساده پښتو چې مونږ واورو مونږ پې ډېر زیات خوشحالېږو، وی مونږ ته ډېر څه زده کړه. نو زمونږ کوشش هم دا دی چې مونږ په خپله پښتو په خپل کلتور باندې کار وکړو. ښه نو ګرانو مینوالو پښتنو، راځو ایوارډ طرف ته. دا ایوارډ د یوټیوب لخوا راغلی دی، تاسو یو نظر دا وګورئ. دا ایوارډ دی چې دې سره یو سند هم راغلی دی. دا سند او دا ایوارډ او سند هغه چاله راځي د چا چې په یوټیوب چینل باندې 1,00,000 سبسکرایب برابر شي. خو دا ایوارډ زما دپاره هیڅ حیثیت نه لري. زما دپاره لوی ایوارډ او خوشحالي زما مینوال او پښتانه دي، او دا ایوارډ ما سره د خپلو مینوالو او پښتنو امانت دی. بل خوشحاله په دې ما چې شکر الحمدلله د دونه غټې وقفې نه پس هم زمونږ مینوال پښتانه شته چې مونږ سره هم هغسې مینه کوي او مونږ خوښوي. همدغه وجه ده ځکه چې زما په سوشل میډیا باندې ړومبی قدم او په ډېر لږ وخت کې، یعنې 4-5 میاشتو کې زمونږ د بابوجي انټرټینمنټ یوټیوب چینل د 1,00,000 نه ابو سبسکرایب برابر کړه. د دې لپاره هم زه د خپلو مینوالو پښتنو ډېره شکریه ادا کوم. ګرانو پښتنو، ما میدان ته رادنګلي د چیلنج په نیت، او د چیلنج نه بغیر خو خوند نه کوي. ما ته که څه پکار دي، نو ګرانو مینوالو ستاسو سپورټ پکار دی. زموږ 3 چینلې دي: بابوجي انټرټینمنټ، بابوجي پروډکشن او بابوجي کامیډي ټیک ټاک. دا سبسکرایب کې مخ په وړاندې بوځئ. ډېره ډېره مننه. په لوی الله م سپارم. د الله په امان.